کلالۍ یا سفالګري چې په هېواد کې تر 15,000 کاله ډېره مخینه لري په هرات ولایت کې ښه وضعیت نه لري. د دې صنعت فعالین په هرات ولایت کې وایي پخوا شاوخوا 15 ډوله هنري او غیر هنري توکي د خټو څخه جوړوله، خو په خبره د حکومت د بې پامۍ او د بهره څخه د ورته توکو وارداتو له کبله اوس یوازې 9 ډوله غیر هنري توکي تولیدوي. د دې خبر نور جزئیات د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. هر څو چې په د وروستیو څو لسیزو کې په هېواد کې د خټو جوړو سویو توکو ځای اوس وسپنیزو او پلاستیکي توکو نیولی، خو بیا هم په اکثره افغان کورونو کې د خټو جوړ توکي لکه کوزه یا ګلدانۍ خامخا پیدا کېږي. د هېواد د دې پخواني صنعت چې کلالي یا سفالګري ورته ویل کېږي وضعیت یې سم نه دی او فعالین یې شکایت کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله دا صنعت د له منځه تللو په حال کې دی. ما از مثلا از 74 نوع یا بیشتر یا کمتر نوع سفالگیری نوعیت که امو هر ظرفی که ساخته می شده 74 نوع سفال بیده آن بیامده به 10 نوع یا 9 نوع. معمول 10 نوع یا 9 نوعی هست که مردم به ضرورت استفاده مثل گلدون، توشکی، قلک، سرچلین همین چیزا بیامده دیگه. او نوع و تنگ و سلعی و دیگر کارا و منقل اینا دیگر بین برفت. دیگه کسی از اینا استفاده نکنه. حکمت الله غلامی چې په هرات ښار کې په کلالۍ صنعت بوخت دی وایي که دولت غواړي له دوی سره مرسته وکړي نو د تولیدونکو توکو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د بهر څخه د ورته توکو د وارداتو مخه دې ونیسي. زمان سفالگیری رشد میکنه که جلو سفال چینی، پاکستانی و ایرانی گرفته شه. برای سفالگیری رشد میکنه و فعالیت داره و کارم واقعا به کسی که سفال کار میکنه، سفالگرایی که یا کورای سفال که در هرات یا دیگر ولایت ها که کار میکنن میتونه که او زندگی از او سفالگر یا اون هنرمند تامین کنه. ښاغلی غلامی د اطلاعات او کلتور ریاست و دې صنعت ته په بې پامۍ تورنوي او وایي تشې ژمنې ورسره کوي خو عمل یې نه دی پرې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا د دې ترڅنګ چې دا تور ردوي وایي دوی خپل تر وسه د دې صنعت د ودې لپاره مرسته کړې او په خبره یې که د دا صنعت توکي ښه بازار نه لري ګناه د تولیدونکو ده چې کیفیت ته پام نه کوي. به اندازه توان اداره خود حرف میزنیم و هیچگاه وعده میانتوهی ندادیم. اگر کار در توان اداره ما بوده او انجام دادیم. اگر سفال بی‌کیفیت که با بازار تولید میشه مردم نمیخرن مقصر اداره اطلاعات فرهنگ نیست، مقصر تولید کننده. تولید وقتی که خوب نباشه، وقتی که عرضه خوب نباشه تقاضا هم نیست. د بلې خوا د هرات ولایت اوسیدونکي هم د کلالي صنعت د له منځه تلو په هکله اندېښنه لري او د حکومت او ملي پانګوالو غواړي چې د له منځه تلو مخه یې ونیسي. همچنان که می‌بینیم از گوشه و کنار به خصوص اعضای ما که در قسمت صنعت سفالگری کارهای اساسی را میکنن متاسفانه روزی اواخر شاکی هستند به اینکه تولیدات بسیار پایین آمده و شما شاهد هستیم که 72 نوع در قسمت سفالگری صنعت سفالگری ما تولید داشتیم اما متاسفانه امروز به 10 قسم تولید رسیده و این یک مشکل بسیار بزرگیه. خواست ما به عنوان جوانان ولایت هرات و به عنوان کسانی که صدای او عزیزا را شنیدیم این است که هر چه زودتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به قضیه توجه خاصه بکنه. هرات د هېواد په لویدیځ کې هغه ولایت دی چې پکښې لاسي صنایع په ځانګړي ډول کلالي او شیشه جوړونې صنعت ډېره مخینه لري، خو په دا وروستیو کلونو کې دا دواړه صنعتونه د رکود سره مخ دي.